دی نو تم د موسی علیہ السلام غوندې ځان بهادر کا. اول مقام کې د موسی علیہ السلام د معجزو او ساحرانو سره د مناظرې تذکره وا. دویم مقام د 127 آیات نو پدې کې بیا امتحان او تکلیف د موسی علیہ السلام په ملګرو د فرعون د طرف نه. اوس د دې 130 آیات نه موږ دریم مقام شروع کړو. پدې کې و قسم عذابونه په فرعونانو او بیا اخر کې د دوی عذاب بالغرق هغه ذکر کو. پدې یو آیات کې تمهید د واقع او د عذابونو بیان کو چې الله وی د فرعونان مونږ په مختلف قحطونو سره نیولیو په کمی د میوو سره ولی چې دوی نصیحت قبول کی او کله چې بس خوشحالی دی لراله دی بوي دا زمون حق دی او کو تکلیف به پیراغه نو دی به بیاوي دا خو موسی علیہ السلام ته په وستا سپیرواله دی نعوذ بالله او دا ستاسو د ملګرو سپیرتوب دی. نو الله ورته وی چې الا انما طائرهم عند الله ولكن اکثرهم لا يعلمون. دا سپیرتوب د دوی د الله د طرف دی ولی دی شرک کئی د رسول نافرمانی کئی نو دغه منحوستوب خو بدی کی دی لیکن اکثر بے علم دی. او چکلا دا بیان موسی علیہ السلام کو نو قوم زد و عناد اوس د 132 آیات نه شروع کئی. الله وی کلم چې موسی علیہ السلام بدی د سنخ او معجزه راوړه نو دی بوي دا غوته په مونږ باندې سجادو کو معجزې ته به د جادونو مرکو در دی حالو نوې به مونږ پته ایمان نه وروړو ډایرک به انکار کو در دی غزت بیانې اوس په یاد کې وګوره. وقالو او ویدوی مهما تأتنا به هر هغه څه چې تا راوړي دي مونږ ته من آیت سنخا لتسحرنا بها د دې پاره چې ته جادو کی په مونږ باندې پدې سره معجزې ته آیات وي او دی بوتا سحر وي چې دا غوته س جادو غونډ کې په مونږ باندې نو کلم چې تاسو نه خراوړې دا په مونږ جادو کړې دي نو فما نحنو لک بمؤمنین بس نه یو مونږ پتا باندې ایمان وروړونکي ستا خبره نه منو ایمان نه وروړو یې ډایرک انکار وکړو. نو ارکل چې د قوم د زدو کو د نبی سره نو الله په دی باندې اوس عذابونه راولېګل. عذابونه کم دي هغه د دې ګوره 15 عذابونو تذکری دي. مخکې دا 2 عذابونه ذکر شو یو بالسنین او دویم ونقص من الثمرات. اوس نور عذابونه دلته ذکر کوي خګوره. فارسلنا الله وی بس مونږ راولېګل علیهم په دی باندې طوفان والجراد ملخان والقمل او سپگے والزفاد او چندخان والدم او وینا آیات مفصلات دا عذابون جدا جداو. دا قسم عذابون اللہ پدی باندې رو لے گل او دلتا وی فارسلنا ارسال دا زیاد را لے گلو تا وی او چې داغي اسباب آسمانی وی مطلب د بر نه راغلی نو پاغي عذابونو کې یو څو طوفان نوی مراد هغه سیز چې هغه عام هلاکت راولي لکه تیز سخت باران وش وبارش تیز هواګان رش د طوفانی کړه نو دقه سي الله په دی باندې طوفان راوستو مختلف شکلونه د عذابونو. بعضی مفسرین وی دا شر مرضو په دوی راغلیو نو دا عذاب مالی او جانی دوانو ته شامل عذاب دی. امید د جان نقصانو او امید د مال نقصانو. طوفان چراشی نو خلق پکې خپلم خراب شي کورونه سیمو غرزي نو هم جانی نقصانو مالی نقصان. دا یو عذاب په دی باندې الله راولې غلو. دویم عذاب والجراد
جراد عذاب مالی ته اشاره ده، د مال عذاب. الله د دې په فصلونو باندې او په میوجات او باغونو باندې مولخان اخته کړل. غټ غټ قاتی مولخانو په خوا به کلو کې همو په دې پټو برآمد شنو فصل به ټول ختم ک. دا یو عذاب. نو د دې په دې خوراکونو او د دې په دې فصلونو میوجاتو باندې الله د مولخان مقرر کړل. او ټول فصل به ولا ختم کو، کرش پہ کو، اس بدی ته پاتې نشو. دریم دی والقمل سپګې. هغه سپګې چې په غنمو کې کیږي، دا غنمو دا بورې نه دي کې اکثر دا تور تور سپګې پوړو کې کیږي اکثر. دا بچي سدوی کولاول پاغي کې ودا سپګې وروته نسړی دې کرک راځي، هغه بیا څه خوراک نشي کوله. نو دغه سي هر ځای چې ودی کولاو پای کې بس پګې وي. نو دارنګ په وختو کې مسپګي وشوي. دا مې عذاب دی، ګندګي ده کنه. سپګي چې چا کی خوشي هو ګندګي کنه. او دا کم خلک چې خیرن ګرځي وخته نه ينزي صفای خیال نه ساتي نو پای کې سپګي کی. تزبتر بعضی الکانو کې مسپګي خزو کې غوي الکانو کې وي. دا ولې دې د ځان د صفای خیال نه ساتي، کور کې د دوی صفای نه کی، د خپل وخته روزانه یا دوه ورځې بعد صحیح نینځي نو بده کې سپګي وشي. نو دا یو عذاب او پدی بن الله را لګلو چې دا سي هر ځای کې بس سپګي په سارو کې سپګي وي. دا چې بدوی کم ځای د قتل نو دا شذونه ولا مخې لراتل. او بل دی وظفادع. زوفادیو چیندخ ته وي، منډک فراغ. دا به هر ځای کې راووته. په خوراک کې به منډکان را پریوتل. دا رنګ بچا په سرونو به کېناستل چې کم ځای ته وتل بس دوی پسې به منډکانو. دې تنګ شو دی چې دا څنګه چللی عذابونو. دا الله تنګول په دې عذاب باندې. او بلو ودما وینا په هر ځای کې په هر شیز کې بر وتا لکه سالن به واچو وینه و پکې و. دغه سي کمزې بناستو الته به وینه وروتا. نو دا یو عذاب الله ورته خو چوغورا دا سي عذابونه ما پدې راوستل. نو سوي وی آیاتن مفصلاتن، دا عذابونه جدا جدا او په هر دو عذابونو په منځ کې یو هفته ټایم وو، یعنی یو هفته بعد بل عذاب براغی. دا سي پدی باندې به هر هفته یو عذاب مسلط وو. ودا ولی د عذابونو جدا جدا الله پدی راوصل. وی پس تکبرو بس دوی تکبر کړو، ځان ډېر اوچت غنلو چې مړ یو خو مونږ سيو تکبر یې کړو. او دې ته مرز د عقیده وای لکه شرک ول دوس لوی تکبر دی چې الله وی ما سره څوک شریک نشتا او ته نه الله سره خو پلان کې بابا او پیر سے هم په دې صفت کې شریک دي او الله هم کوي خدا پلان کې بابا هم کوي. اوس دا تاسو کړل د تړې رد لوی خبره وکړه ستا عقیده کې مرز دی غټ. او دوی وکانو قوم مجرمین، او دوی قوم مجرمان جرم کون کی. دا مرض دا اعمال ته اشاره ده. جرم هم کو مطلب اعمال هم ټیکنو دا الله د رسول او دا الله د احکاماتو خلافو. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. پدې آیات کریمه کې اوس چې کله په دې باندې عذاب په دې عذابونو کې راغلو دی وزر موسی عليه السلام به رامن نکړي. ګوره خبره ولا نه منله، دعوت ولا نه منلو، خو چې عذاب په راغی نو زر به رامن نکړي. او موسی عليه السلام ته وی ویجه مونږ د پاره دعا وکا الله نو غواړ ځکه ستا په دعا الله د عذاب لړکې. نو موسی عليه السلام با ډیله دعا وکړه چې عذاب به لری شو. بیا به شرک شروع کو، بیا به د موسی عليه السلام خلاف شروع.
دوی کې دا یو غټ مرض وګوره. ولما وقع عليهم الرجز هر کله چرابغي پدیبا نه عذاب قالو دی بو یا موسی اے موسی علیہ السلام ادعو لنا ربک او غړ زمون د پاره د خپل رب نه بما واحد عندك په وجداغي چواده کړي د تا سره ستارب الله تا سره د قبولیت وعده کړي دا نو لہذا زمون د پاره سوکا د الله نه دعا طلب کا. ګوره دا اوس کافر دي فرعونیان او بنی اسرائیل نو عذابونه چې وپیرالل نو د دعا د الله نه قایلو او په دې پوهېدل چې د موسی علیه السلام دعا الله ډېره ښه قبلې ځکه د الله نبی دی نو ژوندې د ژوندي نه دعا غوښتې شي دي ته وسیله حی بالحی ویل کېږي ښه یو ژوندې کس یو ته درخواست وکړي چې رجی مالا دعا وکړه نو دا جایزه وسیله ده. لکه د عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې قحط راغی نو راغی دوی رالل د نبی علیہ السلام تر عباس رضی الله عنه وی نبی علیہ السلام چې حیات نو مونږ باغله دو خو ساغي نشته نو مونږ تعالی راغلی او ته د الله نه دعا وکړه نو دی عباس رضی الله عنه بیا هغه دعا غوښته و. نو ګوره دغه خلک بعضی خلک وسیله به زوات فاضله ثابتې چوغره یو بل څوک وسیله کولې شنو مونږ یو عباس رضی الله عنه ژوندې کو وفاتو ژوندې او دوی ته د دعا درخواست کړي. دغه ټیم وفات نبی علیہ السلام او نو چرته نبی علیہ السلام په نوم په وسیله به غوښته وکړه خو ناغي ته پته و چې ژوندې به د ژوندې نه دعا غواړي. ځکه عباس رضی الله عنه لرال وتوي چې نبی علیہ السلام مو مونږ باغته وي استاد یې نو تاسو موږ لپاره دعا وکړي. نو دغه حدیث مطلب هم دی خو نن سبا دا خلک هغه مشرکانو نملان دي دوی د بل چا نه غواړي د بل چا په وسیله او د مړو په وسیله غواړي. سو وی فلان کی بابا په وسیله الله زمونږ دا کارو کې ابو وفات یو دی بداسي خبرې کوي الکا یو ژوندې عالم دی خسړې دی غل ورشه یاره چې مونږ ته دعا وکا یاره چې درس نه بعد مونږ ته دا مسله دعا وکړو ټیک ده ژوندې ته ویلی شو خو مړې ته خو نه شو ویلې مړې خوستا نه اوري ته اوس خبر والا ته وی چې شابه دا کار مال وکا نو وایا سې کنه ځکه چې سړی وفات شي د وفات نه بعد هغه د دنیا والو خبرې نه اوري او نو ستاسو خبره جواب ورکول شي نو دې د مړو وسیله لګیا دی نيسي نو وسیله حی بالحی جایز ده خانو دیم په دې پوي ځکه موسی علی السلام لرال وتوي ادعو لنا ربک بما عهد عندك تا سره الله وعده کړی دی نو ګوره د قبولیت مونږ له دعا وغواړه او ورته وی لئن کشفت عنا الرجز کتا لرک زمون د عذاب په دعا سره لنؤمنن لك خامخا مونږ به ایمان وروړو پتا باندې ولا نور سلنا او خامخا مونږ به پریږدو ما کا بنی اسرائیل تا سره دا بنی اسرائیل کستا په دعا مونږ د عذاب لري شو نو مونږ بسوکو ایمان مو د باندې وروړو او دا بنی اسرائیل مونږ قید کړی دي بند کړی دي غلامان کړی دي نو دا به سره پریږدو آزاد به دلته یو اشکال دی دلته وی لئن کشفت عن الرجز لفظی معنی خدا رکتا مون لری کدا عذاب نو سوال دا دی چې آیا موسی علیہ السلام ول اختیار مندو او دافع البلا یعنی بلا لری کون کیو مصیبت لری کون کیو او دوی اکثر د دې نه ثبوت پیش کوي وګوره پیغمبر اختیار مند دي کنه وګوره موسی علیہ السلام د بنی اسرائیل نو ویل لئن کشفت عن الرجز نو موږ الزامي جواب دا کو کدا عذاب طلب ته موسی علیہ السلام نمشي او هغه ته وی کو تا مونږ لرګه اختیار من غړلې شنو دا خبره چا کړې دا د فرعونانو خبره ده دعا ده چا ده فرعونانو نو ځکه او کافر تم دغه پرنګ عمل کې دا الزامي جواب دی تحقیقی جواب دار چې دلته کشفت مجاز دی حقیقت وسره دی کنه مخ یو غره دی آیات کې سوې ادعو لنا ربک او غواړه زمونږ د پاره د چانا د ربنا
پهلې ویلي نو حقیقت چې موجودي نو مجاز ته ځله ځي پوه شوئ نو لئن کشفت معنا یعنی د ستا د رب چې کوم دی که موږ نه د عذاب لرې کو نو موږ به ته ایمان وروړو دا مطلب دی ښه او مخکې په دې باندې دلیل څه دی ورپسې دی بله یاد کړي فلما کشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون اے فلما کشفنا الله وی هر کله چې مونږ ته د عذاب لري کو وګوره الله فرمایي چاته عذاب لري کو مونږه دوانو زینو کې دلایل موجود دي اوس ته سلا هغه خبره باندې کې اوراله شرکی معنا کې نو په قران چې نه پويږي بیا دسي تا ته به د قصه وګوره قران کې راغلي تورته لګورستو مخکې مو ګوره کنه مخکې الله یاد کړي دو بعد کې د الله خبره ده هم دغم د الله خبره ده که تعالی لري که زمونه په دعا سره نو موږ په ایمان وروړو دا مطلب دی او تاسو سره به د بنی اسرائیل هم خوشی کو فلما کشفنا هر کله چې الله وي موږ لري که انهم الرجز دین د عذاب الی اجل نغنیټه پورې هم بالغوه چې دوی رسودین کې واغې ته اذا هم ينكثون ناصاف دی بیا ماته انکی دوا دیو اکل چې به الله عذاب لري کو د موسی علی السلام په دعا انېټه پورې یعنی هفته پورې چته هوا تر ورځو پورې بیا خو بل عذاب راته تر ورځې مقرر شوې نو بس چې ورځې به عذاب لري شو بیا به بس مخ نه مونږه خبره مونږ خاصي ویلو چې پته ایمان وروړو ایمان نه وروړو دې ته وایي ځديان خلک چې حق ورته معلومي او بیا هم سکی ویني منو نو فانتقمنا منهم الله وي بس مونږ بدلا واغسر دوینا فاغرقناهم بس غرق لمونږ دوی فلیم په دریاب کې بانهم كذبوا بیااتنا د دې وجنه چې دي تکذیب کړو زمونږ د آیاتونو وکانو عنها غافلین او دیو د دې نه خبر او غفلت کوونکی دا اخري لوی عذاب ذکر کوي غرق دا فرعونان الله په سمندر کې ټول غرق کړو فانتقمنا نقمت اصل کی ویل کیږي د نعمت زائل کېدو ته په عذاب باندې یعنی الله ته غنیمتونو واغسل غ بادشاہي د دوی غروب دابو د مال حال ارست الله واغست او هغه په زوال ولا بدل ک څنګه سمندر کې غرق کړل اغار سلطنتونه ارس پاتې شو چاته بنی اسرائیل ودا خدا فرعونیان تلاړل دې ته نقمت وایخه الله چې کله د چانه نعمت علی نقمت عذاب پیراولی علیم هغه غولې ته ویل کی او دریاب ته یعنی هغه دریاب کې غولې دا سوي او پاغي کې دوی څه شو ورډوب شو دغه مراد دی نو دوی چې کله غرق شو نو الله وجب بیان دا ولی بیانهم کذبوا بیاتنا دي زموږ آیاتونه دروغجن غړل موسی علیہ السلام وو ته معجزې پیش کړې دی باسي غپ لګغنلو اوسم چاته قران پیش کینو دا باطل پرس خلک یې غپ غړني یا عوام خلک کم چې د دنیا په مزو کې مستی اغه تنوذ بالله د قران آیات د پیغمبر خبره دا وتاړو سخکاری نه نو اخر الله ته غر سوالی پډاګه میدان پاتې کی دا بیا پته لګی چوي دا خو ما داسې کړو نو وکانو انها غافلین ویمو غفلت کوونکی او واورثنا القوم الذين كذبوا كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها الله فرمایي واورثنا القوم الذين او میراث کی مور کو آئی قوم آئی کسانو تا کانو یستضعفون چاغي کمزور کړی شو مشارق الارض مشرقونه د زمکی و مغاربها او مغربونه د زمکی التي غزمک بارکنا فیها چمو برکت چوریو پاغي کی دا کم قوم چې کمزور کړی شو په مصر کې یعنی بنی اسرائیل او دی به غلامان جوړ کړیو او ظلمونه به کول ځامن به ول قتل ولو د زنانو به پردګي به کولا هغه خلک چې موسی علی السلام سره ودرېدل کلک حق سره ودرېدل نو ګورا الله وی دغه فرعونیان وزمه کې میرا واغست او دیله می ورکړي داغه زمه کې مشرقونه او مغربونه ټول هر سمې دیله ورکړل او دا مقدس زمه کوا چې مونږ پدې کې برکت چولیو وګور الله بیا د شو کیخه دې ظالمانو نه د هر سواخلی
او کمزورو حق پرستو ته حواله کی تب د دین کلک حمایت کې نو آخر تعالی الله دا ټول نعمتونه درکې ښا درې زمکه نه مراد وی زمکه د شام او بیت المقدس تا پدې کې اخروی دنیاوی برکات ډیرو او د ارض نه مراد هغه فرات نه بحر قلزم پورې ځایو او مشارق او مغارب ځکه جمع وي چې هر علاقې خپل مشرق ته خپل مغرب دی نو هغه د زمکه مشرقونو مغربونو ولا موږ یعنی مشرقي اطراف او مغربي اطراف دم دی له ورکړل اشاره دی ته ودای ته وي ته مهنت کوا نو الله بدلا خزه او مقام درکې خو تکلکشا څنګه چې دوی کلک شو موسی عليه السلام سره دشمن الله تباہ کنا نو دشمن باندې الله هلاک کی وتمت کلمت ربک الحسنى پورا شو حکم دربستا په طریقه باندې علی بنی اسرائیل په بنی اسرائیل باندې الله خپل نعمت په دې بنی اسرائیل تمام ک او پورا شو تمت کلمت ربک دنه مراد وی غواده دا چې 128 آیات کې دوی سره موسی علیہ السلام کړه ولګه اور په شاته مونږ ویلې 128 وګوره قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقین موسی علیہ السلام خپل قوم ته امداد وغوړید الله نه او کلک شه صبر کوي ان الارض لله بشکا زمکه خدا الله په اختیار کې دا یورثها من یشاء ور کې دا جادم چوغړی د خپل بندګانو نه او بهتر انجام خود متقیانو دی موسی علیہ السلام ملګرو ته وی کلک شه دشمن په دې مقابله کې ونه خوځخ په مونږ خوېږي چې کلک شه نو زمکه الله ور کې چاله وغواړي هغه لوز الله پوره کدلتا آغا د شام بیت المقدس هغه بهترین زمکه الله ته فرعونیان مرداران کړل او دوی له ور کړل نو پوره شو خبر دربستا په طریقه به بنی اسرائیل ولې بما صبروا د دیو جنان چې دی کلک شو صبر کړو د سورته غداوا ده تسلی مبلغ ته کلک شه دل برداشت کېګما نو اخر نعمتونه برکات بدلی بستایخه ودمرنا مو هلاک للمکان یستو فرعون هغه چې جوړول به فرعون او قومه قوم ده وما كانوا يعرشون هغه باغونه چې دی په سفرونه جوړول او غړول الله وی هغه ټول هر سمول تبا کړه ما كان یستو فرعون سونا غسیستوي چې پای کې استمرار او دوام مطلب بنگلې آباده کلک کلک دوی کړي وي هغه حرام مصر داسې غو آباده کړي وي داغه غونته الله ول ټول تبا کړه ولې دي د الله او رسول خلاف نو فرعون او قوم چې څه جوړ کړي وو آبادیانه خرکم کړي او مکانو یاریشونه مراد باغونو د پاره سفرونه جوړول دا باغونه چې کنه دا سفرونه نه انګورو زیلم کتلی دي کنه دا سفری نو اکثر باغونه داسي نو کم باغونه چې دوی جوړ کړي الله یې مولا تبا کړ مطلب آمدنه او هر څه دا منافع ذرایع مولا ختم کړي ور کم قوم چې ناشکری وکي د الله او د رسول الله حکم خلاف ورزي کوي الله په داسې عذابونه بیا راولي څنګه چې پدې راوستو نو دې پورې دا درې مقام ختم شو پدې کې د وو قسم عذابونه په فرعونانو او اخر کې عذاب بالغرق واخر دعوانا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد الله استا کتاب موږ په دې عمل توفیق راکړي الله سنو ملګری درس لراغلي ټول ردی بدله سمره ورکی حاجتمند الله حاجت روایو کی بیماران سمره دی الله ټول مریضان له شفا ورکی سملګرو سفرونه دی الله دې سفر په خیر او عافیت وکي الله د هر غم تکلیف دوک در نه محفوظ ساتي الله د هر حاسد نه شرینا بد نظرونه الله زموږ ټول حفاظت وکي مرحومین زموږ الله وبخي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صلى الله عليه وسلم